اسلام او شریعت ولور ته فضیلت او لوړ مقام ورکړی دی. دا چې زموږ او ستاسې په زمانه کې یا د جاهلیت په زمانه کې بعضې خلک نارینه اولاد ته پر لوڼو باندې ترجیح ورکوي، دا دوی خطا دي، پر غلطه باندې دي. ځکه حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام داسې وفرمایل: من کانت له انثى، الله رب العالمین چې چاته لور ورکي، یو څوک لور ولري، نو هغه لور ژوندی تر خاورو لاندې نه کړي او د دې لور سپکاوی ونه کړي، او نارینه اولاد ته زوی ته پر دې لور باندې ترجیح ورنه کړي، ادخله الله الجنه، الله رب العالمین به دغه پلار و جنت ته داخل کړي. په دې حدیث شریف کې د ښځې مقام، د لور فضیلت بیان شوی، او د لور پلار ته د جنت زیری ورکړی، خو مشروط په دریو شرطونو باندې. اول شرط دا دی چې خپله لور مړه نه کړي، هلاک یې نه کړي، لکه د جاهلیت په زمانه کې چې خلکو خپلې ژوندۍ لوڼې تر خاورو لاندې کولې او وژلې. دا یو شرط. دویم شرط دا دی چې د خپلې لور سپکاوی ونه کړي، اهانت یې ونه کړي، لکه د جاهلیت په زمانه کې چې خلکو د لوڼو سپکاوی او اهانت کوي. یا دا چې زموږ په دې زمانه کې بعضې بې علمه خلک هغه وزوی ته پر لور باندې ترجیح ورکوي، زوی ته پر لور باندې ارزښت ورکوي، یا دا چې د پیسو په مقابله کې لور هغه سپینډرې ته ور په نکاح کې، نو دا د لور اهانت دی او هم ظلم دی. او دریم شرط دا دی چې پر لور باندې زوی ته ارزښت ورنه کړي. یعنې ډېر داسې پلاران شته هغه و زوی ته پر لور باندې ارزښت ورکوي، په روزلو کې، په ډالۍ ورکولو کې، په نازولو کې زوی نازوي، مصرف ورباندې کوي، تعلیم ورباندې کوي، واده ورته کوي، سرای ورته جوړوي، موټر ورته اخلي، بعضې نور څه، او لور بیا په ډېر ولور باندې پلوري، خرڅوي، او بیا خالی لاس د خاوند کور ته استوي. یا دا چې د پیسو په مقابله کې و سپینږیري ته ورکوي، او یا دا چې و زامنو ته په میراث کې حق ورکوي، لیکن لوڼې د میراث څخه محروموي. نو که څوک دغسې ونه کړي او دغه شرایط ولري، الله رب العالمین به جنت ته داخل کړي. دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې پرموده ده. نو باید موږ او تاسې زوی ته پر لور باندې ترجیح ورنه کړو، او د لور اهانت او سپکاوی ونه کړو، او ظلم ورسره ونه کړو، او څنګه مصرف چې پر زوی باندې کوو هغسې پر لور باندې وکړو. څنګه ناز چې زوی ته ورکوو هغسې ناز باید لور ته هم ورکړو، او چې زوی ته په میراث کې حق ورکوو دغسې باید ولور ته هم په میراث کې حق ورکول سي.